د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو لوبډله مشر راشد خان د نیوزیلند له بریا وروسته په خبري کنفرانس کې ځینې یادونې کړې دي چې دلته یې موږ 7 دانو ته اشاره کړې ده. لومړی راشد خان د نیوزیلند په وړاندې بریا ته په اشاره وایي نوموړې بریا زموږ لپاره په شل اوریز کرکټ کې یوه ځانګړې معنا لري چې ټول هیواد پرې خوشحاله ده. دوهم، راشد خان د نیوزیلند په وړاندې بریا د ټول ټیم فعالیت وبللو او د پیل جوړې ابراهیم ځدران او ګربز ته په اشاره یې وویل چې دوی په دې ډېر ښه پوه ترڅو څه ډول له خپلو مهارتونو چیرته کار واخلي. دریم، راشد خان وویل زه تل لوبغاړو ته وایم چې دې ته فکر مه کوئ چې مقابله لوبډله څوک ده، یوازې په ځان باور ولرئ او مخ ته ځئ. څلورم، راشد خان وویل زه د لوبې نتیجې ته ډېر فکر نه کوم، څه چې زما لپاره مهم دي هغه د لوبغاړو مهنت او خواري ده. پنځم، راشد خان ګربز او ابراهیم ته په اشاره وویل دوی د بونډریو ترڅنګ په یوه او دوه منډو هم ډیره تکیه کوله چې د همدې له امله یې 12 یا هم 15 اورونه ولوبول او موږ ته یو ښه پیل راکړ او په ټوله کې زیاته کړه چې انرژي د شل اوریز کرکټ لپاره یو مهمه فکټور دی. شپږم، راشد خان نړیوالو ته په صریح الفاظو کې وویل چې کرکټ په افغانستان کې د خوښۍ ستر عامل ده چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړیواله کچه زموږ مینوال مونږ ګوري او څاري، او زیاته کړه چې زموږ هیوادوال هر وخت زموږ ډیر ښه قوي حمایت کړی. اووم، مونږ د هرې لوبډلې لپاره د هغوی د جوړښت په اساس لوبډله برابرو او ځکه خو مو هم دغه د بریا اساسي راز دی.